عرفانه دا ولې داسې خفه یې څه شل در باندې شوی یاره زلمه دا فکر مې کولو ښه چې ما پلار دومره مالداره دی چې پیسې نه په صندوقو کې ځایږي نه په بانکو کې ځایږي همدا پیسې دي ورسره خو چې پیسې ترې وغواړم دومره بخیل دی یوه روپۍ نه راکړي اوس څه شل شوي دي چیرې ترې غوښتي چې درکړي نه دي نور هېڅ هم ترې نه غواړم زلمه ورته ومې چې یو لوکس موټر راته واخله او دی په غوسه شو و عرفانه تا سره خو موټر شته او هم ښه ټایټ په بل باندې څه کوې زلمی موټر را سره شته هغه زوړ ماډل دی ما نوی ماډل پکار دی او پلار مې همدا وایي چې نه همدا ماډل موټر صحیح که رښتیا را باندې وایې پلاره دې باده خبره نه ده کړې خلکو ته وګوره یوه مړۍ ډوډۍ نه لري او تا ته وګوره چې موټر لرې په سر یې بل غواړي ګوره زلمیه ما ته ډېر نصیحتونه مه کوه ښه زما نصیحت هېڅ نه خوښېږي په ودرېږه پلار ته مې پته ولګېږي چې زه مې د پلار سره څه رقم کارونه کوم نو ته به څه وکړې زه اختطاف څه شی اختطاف او زلمیه داسې کار وکړه ښه چې زما موبایل واخله او زما پلار ته زنګ ووهه ورته ووایه چې زوی دې مونږ اختطاف کړی دی او زر تر زره 1 میلیون افغانۍ راولېږه او که دې راونه لېږلې د خپل زوی نه د لاس ومینځه یا دې کومه چلاکي وکړه ورته ووایه یا دې هوښیاري وکړله نو دا به درته ښه نه وي رښتیا چې خبرې دې ورسره وکړلې بیا موبایل دې بند کړه ووایه د پلار نمبر دی ځه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم سلام د کورنیو چارو وزارت 119 د پولیسو عاجله شماره ده څه مشکل لري مهرباني وروره زه حاجي کامران خبرې کوم کابل نه زما زوی چا تختولی دی مهرباني وروره د زوی مو څه نوم دی زوی مې عرفان نومیږي سمه ده وروره تاسې کومه شماره باندې تاسې ته زنګ وهلی چې تاسې نه پیسې غوښتلې هغه شماره هم موږ ته راکوئ او د ده تازه عکسونه هم موږ ته راولېږئ او شهرت یې ټول موږ ته په وټساپ کې ذکر کوي انشاءالله موږ به مربوطه ارګانونه ټول په جریان کې کړو سمه ده وروره ته داسې وکړه د واټساپ شمېره دې موږ ته راکړه زه به مې د زوی عکس د تلیفون شمېره د هغه خلکو شمېره او نورې نښې نښانې ټولې در ولېږم درته سمه ده وروره زموږ د واټساپ شماره در سره ولیکئ سمه ده وروره 0 2 9 11 دغه زمونږ د واټساپ شماره ده ټول شهرت ذکر کوي موږ ته راولېږئ هماغه شماره هم پکې ذکر کوي سمه ده وروره سمه ده زه به دا هر څه در ولېږم خو چې زوی مې راته پیدا کړي صحیح ده انشاءالله پیدا به شي په خیر باندې انشاءالله د خدای په امان آی صاحب ته راشئ څو خبرې تا سره زه وکړم قمندان صاحب څه خبره ده دلته ودرېږه آی صاحب دا ستا زامن دي او قمندان صاحب دا یو مې زوی ده او دا یو مې د زوی ملګری دی حاجي صاحب ستا زامن موږ پیدا کړو خو دا ستا سره تلای نه شي دا موږ محکمې ته وړاندې کوو محکمې چې څه پرېکړه وکړه هغسې به کېږي ولې ګناه یې څه ده حاجي صاحب ستا زوی چا تښتولی نه و د خپل ملګري په واسطه یې ځان پټ کړی و موږ ډېر په ساینسي طریقه را پیدا کړو لکه څنګه په ساینسي طریقه زه خو پوه نه شم حاجي صاحب د ده ټلیفونو شمېره موږ تعقیب کړه هغه د ټلیفونو شمېره لوکیشن یې د ده د ملګري په کور کې معلوم شو د هغه د طریقې نه موږ پیدا کړو اوس به محکمې ته سپارل کېږي محکمې چې څه پرېکړه وکړه ښه داسې خبره ده وایم ځان سره یې بوځئ سم انسانان ته یې جوړ کړئ او بیا یې راپرېږدئ او زه د دوی د طرفه تاسو نه بخښنه غواړم او آفرین درته وایم مننه ستاسو مننه دا یې سړي نه دي پوه شوې هېڅ سړي نه دي رنګونه یې د سړو نه دي دا وګوره قوارو ته یې وګوره څنګه یې خړس سرکي ایسه مننه سربازانو دا موټر ته وخېژوئ خدای په امان خدای په امان ګرانو هیوادوالو
که تاسې په هره ستونزه کې ګیر یاست نو د پولیسو بیړنۍ شمېرې 119 ته زنګ ووهئ. امنیتي ادارې او یا هم نور مربوطه ادارې به تاسې ته په وخت د رسیدو کوښښ کوي او ستاسې ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي، ځکه د پولیسو 119 شمېره ستاسو د خدمت لپاره ده. پولیس د ټولنې خدمتګار.